په مینه کې د جینۍ د سینو نه شیدې راوړل کومې ګټې لري؟ د دې خبرو پوهېدلو لپاره زموږ تر ویډیو تر پایه له موږ سره اوسئ او زما ویډیو ته لایک ضرور ورکوئ دوستانو چې لا خپلې ویډیوګانې درته جوړې کړم. اول خو دا هم ووایو چې آیا خاوند ته د مېرمنې تی راوړلو وخت کې د هغې شیدې څښل جایز دي که نه؟ خو دا یو جدا مسله ده. نن تاسو ته د حالت په واسطه د نجونې له تیونو څخه شیدې راوړل دي. که یو کس د پیغلې جینۍ تیونه کلک وروي او له هغې شیدې هم خولې ته ورشي او تېرې کړي، نو د هغې په صحت به کوم تاثیرات راوړي؟ نو دې ته فایده کوي او که نقصان؟ دا خو د هرې مېرمنې خواهش هم وي چې سینې نارینه مالش کړي او آهسته آهسته فشار ورکړي او په خوله کې یې ونیسي او وچوشي، ځکه چې د مېرمنې په سینو کې د هغې ډېر احساس پاروونکي مواد دي د سکس کولو وخت کې. نو ځکه چې یا یې په لاس سره مالش کوو او یا هم خوله پرېږدو، نو هغه ډېره بې طاقته کېږي. ډېر خلک دا فکر کوي چې د مېرمنې شیدې د نارینه صحت لپاره نقصان کوي، خو ساینس بیا دا خبره ردوي او برعکس وایي چې دا زیات جنسي طاقت ورکوي او د مېرمنې شیدې په وجود کې د کینسر مرض مدافع هم جوړیږي د نارینه لپاره. د ټولو بهتره دا ده چې برطانیه کې یوې څاروي دا ثابته شوې ده چې مېرمنې شیدې څښلو سره د مثانې تیږه هم ختمیږي. د ساینس له نګاه نه خو هیڅ کوم تاوان نه لري چې د نجونو له سینو شیدې وڅښلی شي. دوستانو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او له دوستانو سره یې شریکه کړئ.